السلام علیکم ملګرو 2023 ورلد کپ ټیم رانږدې دی او دا ورلد کپ به کیږي په انډیا کې نو سوال پکې دا دی چې پاکستان کرکټ ټیم به انډیا ته ورلد کپ لځي که نه دې ورلد کپ کې به شمولیت کوي که نه ځکه چې تقریبا میاشت پس به د ایشیا کپ چالو کیږي او دا ایشیا کپ پاکستان کې او ټوله خو د انډیا د جاهلیت د وجې چې وي چې موږ پاکستان کې میچونه نه کوو نو افتتاحي څلور میچ او پاکستان کې کیږي او باقي ټول میچونه سریلانکا ته میزباني ورکه دا د انډیا د وجې دا دونه کروڑونه روپۍ پاکستان ته به تاوان کیږي نو سوال دا دی چې پاکستان کرکټ ټیم به انډیا ته ورلد کپ لځي که نه ځي نن پی سی بي یو اعلامیه جاری کا چې دا فیصله به د حکومت پاکستان کوي چې آیا پاکستان کرکټ ټیم به انډیا ته ځي یا نه به ځي آئی سی سی د 2023 ورلد کپ شیډیول جاری کو دې کې ټوټل دي 10 ټیمه او دا ورلد کپ آغاز لومبۍ میچ په کیږي 5 اکتوبر باندې او 19 نومبر باندې به اخیری میچ وي دې کې ټوټل 10 ټیمه دي خو ګروپونه پکې نشته دا ټول ټیمونه به یو میچ کوي لکه ټول به نه میچه کوي د پاکستان لومبنی میچ په 6 اکتوبر باندې زیمبابوې سره دی او په 15 اکتوبر باندې انډیا سره دی نو انډیا سره به میچ ډیر ګرم وي خو لکه چې دوی به ځي که نه به ځي دا پکې سوالیه نشان دی او دې نه علاوه 23 اکتوبر باندې زموږ افغانستان سره میچ د افغانستان او پاکستان دا ټول یو پښتانه دي خو موجوده ټیم کې کابلیان چې کوم دي افغانیان نو دا د انډیا نه زیاته دښمني مونږ سره کوي دا یو حقیقت دی چې کابلیان افغانیان مونږ سره د انډیا نه زیاته دښمني راشته نن سبا دور کې ستاسو په خیال دا ورلد کپ په څوک ګټي ما ته خامخا کمنټ وکړئ او آیا پاکستان کرکټ ټیم به ورلد کپ لځي یا نه ځي د دې باره کې هم کمنټ وکړئ او چینل باندې چې څوک نوي دي زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ